سلامونه جاوید بختیاری یم. ډېر ملګري همدا پوښتنه کوي بعضې اوقات چې مثال میموري کارت مې خراب شو یا فلش مې خراب شو ډېر وخت همدا مشکل ډیټا ریډینګ رایټینګ ټایم کې چې کله موږ فلش وباسو نو دا مشکل پیدا کېږي. بعضې وخت فزیکل ډمیج کې پیدا کېږي، هغه امکان نه لري چې جوړ شي او که کوم چې پارټیشن کرپټ شي یا مثال هب فارمیټ وشي نو هغه لپاره بیا موږ کولی شو د ډاس په ذریعه باندې دې پارټیشن جی آی فارمیټ کې کولی شي منیجمنټ ته ولاړ شي او داسې کولی شي LI موډ کې بالکل دا طریقه ده. اوس که زه دلته راشم په دې پلس ډبل کلیک کوم هغه ما سره نه فارمیټېږي، زه راځم دلته CMD ټایپوم او په CMD کې لیکم ډیسک پارټ او بیا دې کې لیکم لیست ډیسک او بیا دې کې لیکم سلیکټ ډیسک 1 ځکه چې ایکسټرنل USB ورته سلیکټوم، 0 خپل انټرنل هارډ ډیسک ده. بیا راځم دې کې ورته وایم کلین کا پارټیشن یې ورته کلینوم او بیا راځم دلته لیکم کریټ کا پارټیشن پرایمري ځکه چې موږ وایو پرایمري پارټیشن جوړو د USB لپاره، اته ډاینامیک MBR GPT هغه بیا د هغه سیستم لپاره جوړو چې هغه کې اپریټینګ سیستم وي او بیا دې ځای نه فارمیټ ورته اخلم FS equal to fit 2 سره fit 2 په دې خاطر اخلم ځینې هغه ډیوایسونه لکه MP3 یا TV د هغو لپاره هم سپورټ لري او که NTPS بیا په هغه کې لکه موږ چې وینډوز برن کوو یا داسې یو فایل کاپي کوو چې هغه مثال سایز ډېر غټ ده نو په NTPS کې کلسټر سایزونه غټ راځي او په فیټ 2 یا ایکسپیټ کې چې ده هغه ایکسپیټ کې بیا ایکسټنشن سیستم لري ایکسټنډ کېږي او په پیټ کې بیا موږ غټ فایل تر 4 GB نه سو اچولی او دا کویک فارمیټ ورسره لیکم فیټ 2 ته اړوم NTPS ته نه اړوم. که تاسو وینډوز یا اپریټینګ سیستم کې اچوئ چې مثال USB برن کوئ نو هغه ستاسو خپله خوښه ده، په دې باندې کویک به حتمي ځکه هغه فارمیټ بیا ټایم نیسي. نور بیا له دې بعد راځم د دې اکټیو ټایپ وم، دا هم اکټیو او دا هم اکزیټ او دا هم اکزیټ دا ویوز